په دنیا کې د دنیا د خلکو نه ګیلې مه کوه، مه پریشانه کېږه. اگر که تا باندې ډېر مصایب او پریشانې دي، تاسو وګورئ تاریخ وګورئ او په تاریخ کې بیا تاسو د انبیاو په دې واقعاتو باندې لږ نظر وکړئ. یوسف علیه السلام باندې کم تکالیف تور شو او د چا د وجه نه پې تیر شو، تر دې پورې چې کوی ته وغورځولی شو، غلام ترېنه جوړ کړی شو او په بازار کې غلام خرڅ کړی شو. دغه شان ابراهیم علیه السلام تاسو وګورئ، اور ته وغورځولی شو او بیا د کور نه او د کلي نه وشړلی شو، په هجرت باندې مجبوره کړی شو. دغه شان موسی علیه السلام نظر وکړئ، د ساحر تهمت پې ولګولی شو. دغه شان عیسی علیه السلام ته منصوبه جوړه کړی شوه چې پانسی شي او په سولې وخېجولی شي او قتل کړی شي. زمونږ پیغمبر مهربان صلی الله علیه وسلم تاسو ابتدایي زندگی وګورئ، د طائف په مقام باندې په کاڼو باندې وویشتلی شو، لیونی مجنون ورته وویلی شو، ساحر ورته وویلی شو. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم په هجرت باندې مجبوره کړی شو، خپل بدن مبارک د طائف په مقام باندې ګټو ته ونیوه، په ګټو باندې وویشتلی شو، پڼې مبارکې د وینو نه ډکې شوې. په مختلفو غزاواتو کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مخ مبارک او غاښونه مبارک شهیدان شو. څومره تکالیف برداشت شو. مونږه پرون درس د سورت ابراهیم کاوه او لسم یولسم دولسم دیرلسم آیات چې کله تاسو وګورئ، په دې دیرلسم آیات کریمه کې الله تعالی د کامیابی یو راز ښیي چې تا باندې تکالیف راشي او مصیبتونه راشي، کیلې مه کوه، په تا باندې به الله تعالی یو ښه ورځ راولي. لیکن دا ښه ورځ چې کله په تا باندې راځي، تا کې به څه صفات وي، دا صفات په انبیاو کې وو. په دغه درې آیاتونو کې لومبنی صفت د توکل دی. ته به توکل په الله کې، په الله به ځان سپارې، اعتماد به په الله تعالی کې. چې کله تا باندې سخت نه سخت راشي توکل، اعتماد په یو الله، دویم ورسره صبر دی. صبر به کې صابرینو دپاره اجر عظیم دی چې څوک څه کوي ستا به د الله دپاره صبر وي. او دریم په دې آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي خاف مقامی، سما مخې ته به ستا پیشي کېږي، د الله تعالی په عدالت کې به ته ودرېږه او پیش کېږي به، هغې ورځې نه ویرېږه. دشمن خلاف هم چې کله ودرېږي او مقابله کې دروغ به نه وي، دروغ بیاني به نه کوي، ظلم به نه کوي او د ظلم نه به کار نه اخلي. نن موږ اکثره چې چا سره ظلم کړی، بیا د ظلم انتها کوو، د سوک جواب بیا مونږه په لس سوکانو سره ورکو. دا ظلم دی نه، ظلم په شریعت کې نشته، بلکې عفو ده او د عفو نه کته نه کې نو چې څومره ظلم شوي اقمره بدل به اخلي. او درېیمه خبره وخاف وعیده، الله زما د عذاب نه م یره وکړه. د الله تعالی د عذاب نه ګوره ته په امن نه یې، د الله تعالی عذاب هر وخت کې راتلی شي. چې کله تا کې دا څلور صفات وي، نو بیا هېڅ چا نه هېڅ قسمه ګیله مه کوه، توکل او اعتماد او پروسه په یو الله کوه، صبر کوه په مصائبو باندې، او د الله تعالی د پیشۍ نه یریږه، هغه یاد ساته، تسلي به درته میلاویږي. او د الله د عذاب نه یره کوه، نور د څه شي تلو یا د څه شي په راتلو باندې زړه مه خفه کوه. صحیح حدیث کې راځي، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستا مؤمن نشي کېدی او ستا یقین نشي جوړېدی چې دا یقین او دا ایمان دی جوړ شي چې یو شی درنه فوت شو، چې ستا یقین بدی چې دا ماته نه میلاوېده، بس فوت شو، دا ما پسې لیکلی شو، دغه شان چې دا به ماته نه حاصلېده. او کوم شی چې میلاو شو نو په دې کبر مه کوه، دا وایي چې دا ماته الله لیکلی او دا د الله مهرباني ده او الله راکه، نو د شي په تلو باندې ناشکري مه کوه او جزه پزه مه کوه او غم مه کوه. او که څه شی راشي او میلاو شي یو درجه او یو مرتبه او یو نعمت، نو بیا کبر او لویي مه کوه. د دې په دې منځ کې خپله زندګي تېروه. الله تعالی دې وکړي چې په دې نصیحت باندې تاسو پوه شوي، د پریشانۍ اوازونه دې هر طرف نه، ځان مه پریشانه کوه.